قدرونو اوریدونکو ګرانو لیدونکو سلام او درناوی وړاندې کوم له هغه ښوونځي نه تاسو سره خبرې کوم چې کلونه مې له دې ځای نه د افغان غږ د راډیو تلویزیون خپرونې جوړې کړلې دلته مې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوله او اوس نو قرار داسې یو وخت راغی چې زه له دې ښوونځي نه بدل شوی یم او یو بل ښوونځي ته یې ورکړی یم بس نو هر څه رانه پاتې شو دې ښوونځي کې 10 کاله مې کار وکړ او په سلګونو شاګردان دلته له موږ سره ملګري ول دغه کتابخانه مې وړه جوړه کړې وه چې د بېلابېلو زده کوونکو ته چې د بېلابېلو هېوادونو دي د دوی ادبیات د دوی ژبه تاریخ همداسې د ادبیاتو بېلابېل ډولونه دا مې دلته راټول کړي ول هغې ډلې نه د افغانستان د پښتو ژبې او د دري ژبې دغسې د نورو ژبو هم لکه د کوردي ژبې یا مثلا د عربي ژبې یا د روسي ژبې او داسې ډېرو نورو ژبو ادبیاتو کتابونه هم ما راټول کړي وو باور وکړئ ما له خپل کور نه هم یعنې داسې کتابونه په کور کې درلودل چې هغه ما دلته راوړل ځکه ما د ټولو لپاره د استفادې وړ ځکه دا کتاب او ورځپاڼې او مجلې او دا اثار چې دي دا خو نو د خلکو مال د باید کور کې پرې نه ښودل شي او راوړل شي دلته هغه عام محضر ته وړاندې شي چې هلته دا نور هم ترې ګټه واخلي په هر حال بس د دې په څنګ کې یو یادونه مې کوله چې حتی د ډنمارکي ژبې تر څنګ چې ما دلته درس ورکوو او تاریخ او جغرافیه یو څه ما پښتو دري ژبه هم اضافي چې یعنې زما کار هم نه و خو هغو افغانانو ته مې درس ورکوو چې هغوی به علاقمند ول چې د خپلې ژبې سره کنه آشنایي پیدا کړي البته هغه افغانان چې ژبه یې نه وه زده دغه ځای کې هغه به ګورئ چې حتی هر خوا کتاب ده کتابونه دي د کتابونو سره مو سر و کار و له بده مرغه چې تبدیل شولم او بده مرغه به ورته نه وایم نو دا خو کار ده نو کار کله دلته کله یو بل ځای کې اما زما لپاره ډېره مهمه دا وه چې دلته د خپلو شاګردانو سره او له کارکوونکو همکارانو سره داسې بلد شوم لکه په کابل کې چې زه یو وخت ښوونکی وم د انقلاب په لیسه کې چې د شمشیرې سره همالته نږدې ده نو هلته هماغه خاطرات مې دلته ژوندي ول هیله ده چې په دا نوي ښوونځي کې هم زه وکولی شم هم بشریت ته او هم له هغې ډلې خپلو افغانانو ته خدمت وکړم په تلو کې مې دغسې یوه جمله دلته ولیکله او نور به نو خدای پاماني ما له دې مکتب سره م وکړم او دا نو هماغه زما عقیده ده چې پوهنه رڼا ده ښځه او نارینه د پوهې حق لري هیله ده چې دغه حق په افغانستان کې زموږ خویندو ته زموږ ورونو ته زموږ بچیانو ته دوی ته هم ورکړل شي نیکمرغه خوشحاله او بریالي اوسئ